السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین. ټول هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. که تر دې دمه تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او ورپسې د بل آیکون کلیک کړئ ترڅو تاسو د نوي ویډیوګانو د پورته کولو څخه باخبره اوسئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ، د نورو سره د شریکولو لپاره په شیر بټن کلیک وکړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. تاسو کولی شئ چې دغه ویډیو په واتساپ، فیسبوک، ټویټر، ایمیل او داسې نور اپس کې د خپل ملګرو سره شریک کړئ. د لینک کاپي کولو لپاره کاپي باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه، نظرونه او پوښتنې حتما زموږ سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ ترڅو دا پروګرام لا پسې ښه شي. په دې چینل کې تاسو په خپله ژبه خپل تعلیمي بېلابېل مهارتونه پورته کولی شئ. د ورجینیا د پوهې ازموینې پرمیټ پوښتنې او ځوابونه 5م درس دی. 41مه پوښتنه: تاسو په دفاعي ډول موټر چلوئ کله چې تاسو د احتمالي خطرونو د لیدو لپاره خپلو سترګو ته حرکت ورکړئ یا شاوخوا وګورئ. د یو موټر د اوږدوالي په اندازه خپل د موټر او د بل موټر ترمنځ فاصله پرېږدئ. د موټر چلولو پر مهال یوازې خپل مخ ته موټر وګورئ. سم ځواب دی د احتمالي خطرونو د لیدلو لپاره خپلو سترګو ته حرکت ورکړئ یا شاوخوا وګورئ. راځو د ځواب وضاحت ته یا تشریح ته راځو. د ځواب: تاسو په دفاعي ډول موټر چلوئ کله چې تاسو د احتمالي خطرونو لپاره سړک ته ګورئ. په دوامداره توګه د موټر مخې ته سړک ته کتل خطرناک دي. لکه څنګه چې تاسو مخکې ګورئ تاسو باید شاوخوا موټر ته هم وګورئ. کله چې تاسو په یو فریوی یا سړک یا لویه لار په هر ځای کې موټر چلوئ باید تاسو خپل مخ ته، شاته، ښي خوا، چپ خوا ټولو موټر ته د سړک وګورئ چې مثال موټر په کوم حال کې روانې دي. کله چې تاسو مثال خپل شاوخوا څخه باخبره اوسئ او د بل خوا نه ستاسو مخ ته موټر راځي او یا په ناڅاپي ډول د بل خوا نه ستاسو خواته موټر لاین بدلوي او یا تاسو لاین بدلوئ نو تاسو کولی شئ چې په اسانۍ سره لاین بدل کړئ او د احتمالي خطر څخه باخبره شئ او ځان د خطر څخه بچ کړئ. یعنې که چېرته تاسو لاین بدلوئ او ورشلډر وکړئ وګورئ چې په لنډه نقطه کې موټر دی نو تاسو نه ځئ، بیرته خپل لاین ته راځئ نو د خطر څخه مخنیوی کیږي. نو دا تاسو باید په پام کې ولرئ. 42مه پوښتنه: تل د اورګاډي پټلۍ د تېرېدو د مخه ودرېږئ کله چې د اورګاډي پټلۍ په هغه ښار یا ښارګوټي کې موقعیت لري چې په مکرر ډول د اورګاډي ټرافیک لري. تاسو 2 یا ډېر کوچني ماشومان په مسافر وړونکي موټر کې لېږدوئ. په بل اړخ کې ستاسو لپاره هیڅ ځای نه وي چې په بشپړ ډول سره د پټلیو څخه واوړئ یا تېر شئ. سم ځواب دی په بل اړخ کې ستاسو لپاره هیڅ ځای نه وي چې په بشپړ ډول سره د پټلیو څخه واوړئ یا تېر شئ. راځو د ځواب وضاحت ته یا تشریح ته راځو. هر کله چې تاسو د اورګاډي پټلۍ هغه بل لوري ته ستاسو د موټر لپاره ځای نه وي نو تاسو باید د اورګاډي د پټلۍ څخه تیر نشئ. کله چې تاسو د اورګاډي پټلۍ ته رارسېږئ او ګورئ چې مثال چراغ هم شین دی خو د پټلیو اخواته ستاسو لپاره ځای نشته. کله چې تاسو مثال ورداخلېږئ یا په پټلۍ ورداخلېږئ یا پټلۍ سره نږدې نو په دې حال کې اورګاډی راځي او یا ستاسو نه مخکې اشاره نشنه کېږي او اورګاډی راځي نو په دې حال کې د حادثې احتمال 100% دی ځکه چې تاسو په پټلۍ باندې ولاړ سئ او اخواته ستاسو لپاره ځای نشته او ستاسو نه اخواته نور موټرې دي، نه مخکې تللی شئ او نه شاته تللی شئ. نو په دې وخت کې تاسو باید مخکې د مخکې نه احتیاط وکړئ چې لاړ نشئ، د پټلۍ څخه تېر نشئ. 43مه پوښتنه: تاسو باید خپل د موټر هارن وکاروئ کله چې بل موټر ستاسو په لاره کې وي، د ټکر یا حادثې په مخنیوي کې مرسته کوي،
بل موټر چلوونکی تېروتنه کوي یعنی یو اشتباه یا غلطي کوي نو تاسو پرې رڼا کوي. سم ځواب ده د ټکر یا حادثې په مخنیوي کې مرسته کوي. راځو د ځواب وضاحت ته. یوازې هغه وخت کې د خپل موټر هارن وکاروئ کله چې د ټکر څخه مخنیوي لپاره اړین وي. خپل د موټر هارن مه کاروئ کله چې یو موټر چلوونکی یا بایسکل چلوونکی ورو حرکت کوي او تاسو غواړئ چې هغه ګړندی شي او یا تاسو ته لاره پرېږدي. هیڅ وخت هم په هغه وخت یوازې په هغه وخت کې تاسو ته اجازه شته چې د خپل موټر هارن وکاروئ کله چې د حادثې څخه مخنیوی کیږي. د دې لپاره نه چې بل موټر نه مخکې کیږئ یا یو موټر ستاسو مخته ورو روان دی یا یو موټر چلوونکی اشتباه کوي نو تاسو ورته هارن وکړئ. نو د دې کار سره متوجه اوسئ. راځو څلوېښتمې پوښتنې ته. که تاسو د ټرافیک د جریان په پرتله ډېر ورو موټر چلوئ نو تاسو ته به ډېر احتمال ولري چې د ټرافیکو ته د مزاحمت په توګه ټکټ ترلاسه کړئ، چې د ټرافیکو جریان ښه کړئ، د موټر چلولو دفاعي تخنیکونه وښایاست. سم ځواب دی د ټرافیکو ته د مزاحمت په توګه ټکټ ترلاسه کړئ. که چېرته تاسو د ډېر ورو موټر چلوئ او په فریوی کې روان یاستئ او یا په بل سړک کې روان یاستئ. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې تاسو د ورو موټر چلولو په واسطه د موټر نورمال حرکت بند کړئ نو تاسو ته به د ټرافیکو افیسر لخوا ټکټ درکړل شي. 45مه پوښتنه. د خپل موټر مخ ته اضافي ځای پرېږدئ. کله چې ستاسو موټر یخ وي، ستاسو شاته هیڅ موټر نه وي، تاسو یو موټرسایکل تعقیب کوئ یا ورپسې روان یاست. سم ځواب دی تاسو یو موټرسایکل تعقیبوئ یا تعقیب کوئ یا ورپسې روان یاست. راځو د ځواب وضاحت ته. د موټرسایکل شاته د موټر چلولو پر مهال اضافي ځای پرېږدئ ځکه چې موټرسایکل د نورو موټرو په پرتله ډېر ګړندی ودرېږي او تاسو باید خپل موټر ودرولو لپاره کافي ځای ولرئ. که چیرې موټرسایکل چلوونکی بریک ونیسي یا وغورځېږي نو تاسو به د درېدو لپاره کافي ځای ولرئ. همدارنګه په یاد ولرئ چې موټرسایکلونو لیدل د شپې لخوا ستونزمن دي ځکه چې دوی شاته یوازې یو څراغ لري. 46مه پوښتنه. تاسو غواړئ چې په راتلونکي کونج کې کیڼ اړخ ته وګرځئ. تاسو باید د لارې حق راتلونکو موټرو ته ورکړئ چې هغوی هم کیڼ اړخ ته وګرځي. ټول نږدې کېدونکي یا ستاسو په لور راتلونکي موټر ته ورکړئ. هغه پیاده تلونکو ته ورکړئ چې د سړک په غاړه د تګ اشارې ته انتظار باسي. سم ځواب دی ټول نږدې موټرو یا ستاسو په لور راتلونکو موټر ته ورکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. کله چې کیڼ اړخ ته ګرځئ تاسو باید پیاده تلونکو، بایسکل چلوونکو یا نورو موټرو ته چې په شنه څراغ کې حرکت کوي د لارې حق ورکړئ. 47مه پوښتنه. مخکې له دې چې تاسو لاین بدل کړئ تاسو باید خپل عقب هندارې وګورئ او په خپله اوږه باندې وګورئ یا اور شولډر وکړئ. د سیګنال ورکولو پیل کړئ کله چې تاسو راتلونکي لاین ته ځئ. د استوګنې په سړکونو کې د موټر چلولو په وخت کې لږ تر لږه 500 فوټه مخکې د لاین بدلولو څخه اشاره ولګوئ. سم ځواب دی په خپله اوږه باندې وګورئ یا اور شولډر وکړئ. راځو د ځواب وضاحت ته. د لاین بدلولو د مخه دا خورا مهمه دی چې تاسو شاته وګورئ. تاسو باید خپل اوږه باندې وګورئ ترڅو ډاډ ترلاسه کړئ چې تاسو په هغه لاین کې د موټر په لاره کې نه یاست چې تاسو غواړئ دننه شئ. د لاین بدلولو د مخه تاسو باید ځان هم ډاډه کړئ یا مطمئن کړئ چې هیڅ موټر چلوونکی هڅه نه کوي چې د بل لاین څخه ورته ځای ته لاړ شي. یعنې د بل لاین څخه کوم لاین ته چې تاسو وړئ هغې لاین ته راشي یا د ښي خوا نه یا د چپ خوا نه دې لاین ته ځکه که هغه د هغې خوا نه راځي دې لاین ته او ته د دې خوا نه ورځې نو دا طبعا د حادثې یا ټکر سبب کیږي.
اتهڅلوېښتمه پوښتنه: تاسو غواړئ په دوه طرفه سړک کې ښکته لور ته خپل موټر پارک کړئ او هیڅ څنډه یعنې کرب شتون نه لري. تاسو باید د موټر مخکیني ټایرونه کومې خواته واړوئ؟ ښي د سړک غاړې ته، نیغ مخامخ، چپ د سړک د مرکز په لور. سم ځواب دی ښي د سړک غاړې ته. راځو وضاحت ته. کله چې موټر په سړک باندې ښکته لور ته پارک کوئ او سړک پرته له کرب څخه وي، خپل موټر مخکیني ټایرونه د سړک ښي غاړې ته وګرځوئ ترڅو ستاسو موټر د بریکونو د ناکامېدو په صورت کې د ټرافیک څخه لرې شي. 9 پوښتنه: ډرایور ستاسو څخه مخکې په یوه کراس واک کې ودرېږي. یو بل موټروان دی، یو بل موټر چلونکی مثال د تېرېدو ځای کې کراس واک، یعنې د پیاده تېرېدو ځای کې مثال خلک تېرېږي را تېرېږي، دې ته کراس واک وایي. ودرېږي، څه باید وکړئ؟ تاسو باید څه وکړئ؟ په احتیاط سره د موټر په 10 مایله فی ساعت کې ورو تېر شئ. لاین بدل کړئ، په دقت سره وګورئ او ودرول شوي موټر څخه تېر شئ. ودرېږئ، یوازې هغه وخت پر مخ لاړ شئ کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه په بشپړ ډول واوړي. سم ځواب دی ودرېږئ، یوازې هغه وخت کې پر مخ لاړ شئ کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه په بشپړ ډول واوړي. راځو د ځواب وضاحت ته. تاسو باید هغه موټر څخه تېر نشئ چې په کراس واک کې درېدلی دی. ممکن د سړک څخه تېرېدونکي یا پیاده تلونکي وي چې تاسو یې نشئ لیدلی. پر ځای یې ودرېږئ، یوازې وروسته له دې چې ټول پیاده تلونکي تېر شو نو بیا حرکت وکړئ. مثال خپل په ځای ودرېږئ، هغې پسې ودرېږئ. کله چې ټول پیاده تلونکي د سړک څخه تېر شو نو تاسو بیا واوړئ، او که تاسو بل لاین ته بدلوئ نو تاسو پیاده تلونکي نه ګورئ او د حادثې سبب کیږي، ځکه چې مخته بل موټر ولاړ دی. تاسو په اسانه سره نشئ کولی چې پیاده تلونکي وګورئ. 50مه پوښتنه: تاسو باید یوې څلور لارې ته داخل نشئ که تاسو پوهیږئ چې ستاسو په تګ څلور لارې بندیږي. پرته له دې چې تاسو په شنه څراغ کې څلور لارې ته ننوتلی، په هر حالت کې حتی که ستاسو لور ته اشاره شنه وي، پرته له دې چې تاسو سمه لار یا شین څراغ ولرئ. سم ځواب دی په هر حالت کې حتی که ستاسو لور ته اشاره شنه وي او څلور لارې بندیږي، تاسو باید تېر نشئ. راځو ځواب وضاحت ته. تاسو باید په هیڅ وخت کې څلور لارې اچاک بند نه کړئ. حتی که سیګنال شین وي، تاسو باید یوه څلور لارې ته داخل نشئ پرته له دې چې تاسو په بشپړ ډول تېرېدلی شئ. هیڅ وخت کې هم تاسو دا حق نه لرئ چې څلور لارې یا انټرسیکشن یا چوک بند کړئ. هغه که ستاسو خواته اشاره شنه وي او مخې ته موټر ولاړ وي او تاسو نشئ تېرېدی، هغه ولاړ وي او تاسو لاړ شئ، څلور لاره بندیږي او چراغ سور کېږي، د نورو موټرو لپاره هم تاسو لار بندوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که مو ویډیو خوښه شوه نو خامخا یې لایک کړئ. خپل وړاندیز او بریالیتوب زموږ سره د کمنټ په برخه کې حتمي شریک کړئ. که چیرته تاسو پرمټ اخلئ نو د کمنټ په برخه کې خپل بریا زموږ سره شریکه کړئ. دا ویډیو د نورو سره شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي. که تاسو پوهیږئ چې مثال یو کس په پښتو باندې امتحان ورکولی شي او په نورو ژبو نشي ورکولی، نو دا ویډیو د هغوی سره شریک کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي، خو د ثواب په نیت ورسره شریکه کړئ او ما هم په دعاګانو کې یاد ساتئ.